बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په خپل یوټیوب چینل کې نن به تاسو ته مونږ په وینډوز 11 باندې کورس سٹارټ کوو چې په دغه پلی لیست کې به تاسو ته د وینډوز 11 څخه هر هغه ټول هر هغه ټول فنکشنز به مونږ تاسو ته معرفي کوو، لکه وینډوز 11 په اړه باندې ټول معلومات به تاسو درکو. لکه وګورئ چې مایکروسافټ کمپنۍ دغه وینډوز 11 جوړ کړی ده، دا په کوم یو بیس باندې دی او سره کوم فنکشنز پکې اضافه شوي دي. نو د وینډوز د سٹارټ څخه تر ایډوانس پورې به موږ دغه ټول د وینډوز هغه کارکردګي هغه ټول معلومات په دغه پلی لیست کې به تاسو درکو. یعنې را به شو موږ به لومړی دغه وینډوز به تاسو ته معرفي کړو چې وینډوز څه ته ویل کېږي. ګورئ وینډوز لومړی موږ تاسو معرفي کوو چې وینډوز سیسټم سافټویر وچ رنز د کمپیوټر هارډویر از کالډ وینډوز. یعنی وینډوز داسې یو سافټویر دی چې د کمپیوټر دغه ټول هارډویر په کار باندې اچوي، هغه رن کوي. هر یو هارډویر لکه هغه سپیکر شو، ماوس شو، کیبورډ، منیټور، هر یو سافټویر چې وي دا به د وینډوز په واسطه به رن کیږي. لکه وینډوز ته موږ چې د اپریټنګ سیسټم هم ویلی شو، او ایس هم ورته ویلی شو، سیسټم سافټویر هم ورته ویلی شو. سیسټم سافټویر دا ځکه ورته ویلی شو چې دغه د سیسټم دا ټول هارډویر دا په کار باندې اچوي، رن کوي. بیا وروسته د دې څخه موږ سره د وینډوز مایکروسافټ کمپنۍ چې کوم وینډوګانې جوړ کړي د هغې څه سمپلز موږ رااخیستي دي، چې یو وینډوز 7 دی چې دا د اکتوبر په 22 باندې 2009 باندې لانچ شوی و، او بل موږ سره وینډوز 8 دی چې دا د اګست په 1 باندې 2011 کې لانچ شوی ده. بل وینډوز 10 دی موږ سره چې دا موږ سره جولای 29 2015 باندې موږ سره دا لانچ شوی و. بل دا فاینلی وینډوز 11 دی موږ سره چې اوس موږ په خپل کورس کې دا رااخیستې ده چې دا په د جون په 24 باندې په 2021 باندې لانچ شوی دی موږ سره، چې دا اوس فعلا په مارکیټ کې چلی او خلک ډېر تر استفادې لاندې نیسي. د هغې نه وروسته موږ سره د وینډوز 7 څه ایډیشنز دي. بل به موږ په دې کورس کې تاسو معرفي کوو چې خپل سیسټم کې باید کوم یو وینډوز موږ انسټال کړو، کوم یو د استعمال وړ ده. لکه وینډوز 7 کې موږ سره سٹارټر دی، ہوم بیسک دی، ہوم پریمیم دی، پروفیشنل او انټرپرایز دی، او بل موږ سره الټیمیټ دی. نو تاسو کولی شئ دغه وینډوز 7 الټیمیټ ځان سره انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې. لکه دا به ستاسو د هر یو سیسټم سره کمپیټیبل ځکه وي چې دا د هر یو سیسټم لپاره جوړ شوی دی. بیا دا نور ایډیشنز چې دي هر یو په خپل ځای باندې کارول کېږي. خو نن ورځ به تاسو ته دا خبره هم وکړم چې وینډوز 7 چې دی اوس مهال په سوله کې په 2% خلک یې کاروي. لکه هر یو کس چې دی اوس وینډوز 7 دومره نه کاري کېدای شي په سلو کې 2 کسانو سره به دا وینډوز 7 انسټال وي. نور خلک وګورئ وینډوز 8 10 او حتی 11 پورې کاروي. بل موږ سره وینډوز 8 دی، وینډوز 8 ایډیشنز دي موږ سره چې په دې کې موږ سره انټرپرایز دی، کور دی، پروفیشنل دی، آر ټي ایډیشن دی، بل پرو ایډیشن دی، بل ایجوکیشن دی. ګورئ په وینډوز 8 کې به تاسو پرو ایډیشن انسټالوئ. پرو ایډیشن ولې به انسټالوئ؟ ځکه چې دا به ستاسو د کمپیوټر سره کمپیټیبل وي، هر یو سیسټم سره دا کمپیټیبل دی او رن کېږي. ځینې وخت به تاسو وګورئ ځینې ملګري به تاسو ته وایي چې زما کمپیوټر چې دی ریم هم زیات ده او بل چې دی سلو دی او ډېر لوډ کې او ګلیچ پکې راځي. نو دا ځکه چې تاسو صحیح ایډیشن نه انسټال کړئ. که چیرې تاسو راشئ په خپل پی سي باندې رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته راشئ، ګورئ تاسو ته به دغلته د دې ایډیشنز به وښیي چې تاسو کوم یو ایډیشن انسټال کړی دی. نو تاسو په دې ځای کې د هغې ایډیشن کتلی شئ او وګورئ چې ستاسو وینډوز کوم یو دی. ګورئ ایډیشن ما سره وینډوز 11 پرو انسټال دی. صحیح ده؟ نو هر یو وینډو چې تاسو د ستاسو سیسټم سره کمپیټیبل وي نو باید همغه انسټال کړئ تر څو ښه کار وکړي او سموتلی رن شي. صحیح ده؟ بل موږ سره وینډوز 10 ده. وینډوز 10 کې موږ سره دغه ایډیشنز دي لکه ہوم ایډیشن دی، پرو ایډیشن دی، موبایل ایډیشن دی، انټرپرایز ایډیشن دی، انټرپرایز LTSB لکه لانګ ټرم سروس برانچ داسې ورته ویل کېږي. بل موبایل انټرپرایز ایډیشن دی. بل موږ سره ایجوکیشن ایډیشن دی. نو وګورئ په دغه 10 کې هم تاسو کولی شئ د پرو ایډیشن څخه کار واخلئ تر څو هر یو سیسټم، هر یو کمپیوټر چې دغه ایډیشن ورسره کمپیټیبل دی تاسو کولی شئ دا انسټال کړئ. صحیح ده؟ نو د دې څخه پس موږ سره ګورئ وینډوز 10 کې یو بل چې دی کور ایډیشن دی. صحیح ده؟ چې دا مانه پاتې وه. اوس چې دی موږ وینډوز 11 باندې خبرې کوو چې دا زموږ د
په زموږ په یوټیوب چینل کې دغه زموږ پلیلیست په دې باندې به روان وي انشاءالله چې هر ورځ به تاسو ته اپډیټ ویډیو د دې درکول کېږي. ښه نو وینډوز 11 کې موږ سره هم دغه ایډیشنز چې ما رااخیستې دلته زه سر لیست کړی مې ده چې یو موږ سره هوم ایډیشنز ویل کېږي دې ته، بل چې دی پرو ایډیشن دی، ایجوکیشن ایډیشن، انټرپرایز ایډیشن، موبایل ایډیشن، موبایل انټرپرایز ایډیشن. صحیح ده؟ نو په دې کې هم تاسو پرو ایډیشن باید انسټال کړئ ځکه زموږ لخوا تاسو دغه سپارښتنه کېږي چې تاسو کولی شئ د پرو ایډیشن څخه کار واخلئ تر څو ستاسو کمپیوټر ورسره سموتلی کار وکړي. بل موږ سره ما یو بل موضوع هم راخسته په خپل دې ویډیو کې چې هغه دا موږ سره د کمپیوټر میموري یونټس دي. ګورئ هر یو څه د اندازهګري خپل یو واحد لري، لکه که هغه څیزونه چې تلل کېږي هغې لپاره خپل یو اندازهګري واحد شته، هغه شیونه چې هغوی متر کېږي د هغې لپاره هم خپل اندازهګري واحد دی. خو دلته زموږ خبره په کمپیوټر میموري باندې ده چې د دې لپاره هم موږ د اندازهګري څه واحد لرو چې هغې ته بټ ویل کېږي. د اندازهګري کوچنی ترین واحد د کمپیوټر چې دی هغه بټ دی چې د کمپیوټر میموري ور باندې اندازه کېږي. هغې پسې چې دی موږ سره نیبل دی، لکه ګورئ 4 بټس چې یو ځای شي یو نیبل جوړوي. د هغې نه پس چې دی ګورئ ما تاسو لیکلی دی بایټ دی. بایټ چې دی ګورئ دلته تاسو لیکل شوی ګروپ اف 8 بټس از ایکول ټو 1 بټ، یعنی اته دانې بټونه چې یو ځای شي بټس چې یو ځای شي دلته یو بایټ جوړوي. هغې نه وروسته KB ده، لکه وګورئ تاسو ته وایي چې ګروپ اف 1024 بټس از ایکول ټو 1 KB، یعنی ګورئ 1040 بایټس چې یو ځای شي یو KB به جوړوي دلته، او 1040 KB چې یو ځای شي یو MB جوړوي یا میگا بایټ چې ورته ویلی شو، او بل چې دی 1040 MB چې یو ځای شي یو GB جوړوي چې هغې ته ګیګا بایټ ویلی شو. همدغه سره شي TB دی موږ سره او BB ده. صحیح ده؟ نو هر یو په همدغه خپل اندازې سره 100 دانې چې یو ځای کېږي یو TB به جوړوي، لکه 1040 GB چې یو ځای شي دا به یو TB جوړوي یعنی 1000 GB. صحیح ده؟ او بل چې دی موږ سره هلته که 1040 TB یو ځای شي دا به یو BP به جوړوي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره د کمپیوټر د میموري د اندازهګري واحد دی چې دا تاسو کولی شئ په دغه باندې میژورمنټ د دې وکړئ. صحیح ده؟ بل یو موضوع خاص چې ما بل راخسته دی په خپل دې ویډیو کې هغه موږ سره د وینډوز هغه قسم دی چې په 100 بیټس باندې موږ ته راځي. وینډوز چې دی موږ سره په 2 قسمه راځي، یو چې دی په 2 اندازو باندې، یو چې دی موږ سره 32 بیټس کې راځي او بل په 4 بیټس کې راځي. دلته ما تاسو 32 بیټ لپاره څه اندازهګري ویلې ده او تاسو ته ویل کېږي for 32 bits Windows required computer 4 GB RAM. لکه هر هغه کمپیوټر چې 4 GB RAM لري نو باید تاسو په هغې کې به شی انسټال کړئ 32 بیټه وینډوز انسټال کړئ، یعنې وینډوز موږ سره په 32 بیټه او 4 بیټه کې راځي. نو هر هغه کمپیوټر چې 4 GB RAM لري نو تاسو باید 32 بیټس پکې انسټال کړئ، او هر هغه کمپیوټر چې 4 GB نه پورته یا زیات RAM لري نو تاسو باید 4 بیټ وینډوز پکې انسټال کړئ. دا ولې دا ما تاسو مخکې ویلي که نه، لکه هغه کمپیوټر چې 4 GB RAM لري تاسو پکې 4 بیټه انسټال کړئ نو دا به سلو کار کوي، دا به داسې رو کار کوي چې تاسو به کله یو سافټویر پرې رن کوئ یا څه لیکنه کوئ یا انټرنیټ کاروئ نو دا به خپل هغه سستي کوي، هغه خپل سلووالی به کوي. نو د همدې د سلووالي د لرې کولو لپاره باید تاسو خپل کمپیوټر ته وګورئ او هماغه ریکوایرډ وینډو به پکې انسټال کړئ. صحیح ده؟ نو دا زموږ د نن ورځ لومړی ویډیو. تاسو کولی شئ دا ویډیو خپل د ملګرو سره شیر کړئ، خپل هغه ملګري چې تاسو غواړئ چې هغوی کمپیوټر زده کوي نو دغه زموږ چینل ورته ریسپانس کولی شئ، ورته ښودلی شئ چې دغه چینل کې موږ تاسو ته وینډوز 11 سټارټ کړی دی. نو خپل ملګرو ته زموږ دغه چینل ریکمنډ کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي، او زموږ په ویډیو باندې تاسو لایک کمنټ شیر وکړئ تر څو موږ ستاسو د لپاره نور ښه ویډیوګانې جوړ کړو. او که چیرې زموږ په دغه ویډیو کې تاسو سره څه مشکل یا څه پوښتنه یا کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست تاسو کولی شئ هغه په کمنټ کې موږ سره شیر کړئ تر څو موږ کولی شو چې دغه ستاسو ځواب په یو کمنټ کې او یا هم د یو ویډیو په شکل تاسو ته بیرته در ځواب